اته قلمه خوراکي مواد مو راوړي دي بس ته به دقلته کښېنې دا تا په خوښه باندې همدغه کښېنه. یوه غوښتنه ورڅخه دا وکړم غواړو چې دغه لړۍ نورو ولایتو ته هم راسي. موږ دې نه وروسته غزني ده بیا نور ولایتونه هم دي. السلام علیکم ورحمت الله دوستانو، الله دې وکړي روغ او جوړ به یاستئ. الله دې وکړي چې روژې مو په خیر سره او په عافیت سره تر ډېر دمه نیولې وي او راتلونکي روژې دې هم خدای پاک موږ تاسو ته توفیق راکړي چې نیک اعمال پکې وکړو، د غریبو له زړونو نه خبر سو. موږ دا شاته چې زما دغه د وړو بوجۍ ورسره دا نور خوراکي مواد وینئ پوهېږي دا کوم ځای دی؟ زابل ولایت. زابل ولایت په باره کې تاسو ټول معلومان لرئ چې د غربت بې نهایي ختمه ده. راغلي یاستو دلته تقریبا څو قلمه دي؟ اته قلمه خوراکي مواد مو راوړي دي. یو خبره به دا درته وکړم چې قمر بنسټ لله الحمد د اساسي او بنیادي کارونو سره سره خوراکي موادو توزیع هم کوي چې هغه په اکثره په روژه کې او په ژمي کې. موږ دلته دا تله هم راوړې ده، ځان خو به پرې نه تلو، دلته دغه چې کوم مواد مو د تجار څخه اخیستي دي هغه بیا دلته یو معلومات په خاطر باندې چې شی موږ ورسره لیکلي هغه دلته معلومو. نو تقریبا 250 خوراکي کڅوړې دي په زابل ولایت کې او دا مو کونډو، یتیمانو، معلولینو، ورونو او خویندو ته راوړي دي. پوهېږې زابل یو له هغه ولایتونو څخه دی چې غربت کچه پکې زیاته ده. وجه دا ده چې ښار یې ډېر وړوکی دی او بله مهمه موضوع دا ده چې ولسوالۍ ډېرې لرې لرې پرتې دي او دغه خلک مو چې راغوښتي دي نو فکر وکړه چې د مختلفو ولسوالیو نه دي. تاسو یې ژوندی وینئ. کاکا راځه راشه 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 راځه 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 راشه. بس ته به دقلته کښېنې دا تا په خوښه باندې همدغته کښېنه ستړی مه سې جوړې صحت د کومې ولسوالۍ؟ سوري ولسوالۍ. تر مرکزه څونه لاره ده؟ تر مرکزه پورې دې خوا ما طرف وګوره تقریبا څو ساعته د سیوري نه چې دلته راځي. ښه نوم دې هغه لیکل شوی په ولسوالۍ کې؟ دا د ژوندی مثال الحمدلله سیوري ولسوالۍ نه د نورو ولسوالیو خلک هم دي. بس ته یې مستحق دقلته کښېنه او بیا پس ته به یې له خیره ویسې. دا دی نو دا اول افتتاح په ده وشوه. دوستانو فقط یوه غوښتنه ورڅخه دا وکړم غواړو چې دغه لړۍ نورو ولایتو ته هم راسي. موږ دې نه وروسته غزني ده بیا نور ولایتونه هم دي خو که چېرته موږ او تاسو ټول سره یو ځای شو انشاءالله دا لړۍ به نور ولایتونو ته هم ورسیږي. الله مو خوشحاله دغه انلاین مرستو لپاره لینکونه دي، واتساپ نمبر دی. غواړو چې افغانستان لپاره او د دغسې خلکو لپاره خدمت وکړو. نو کاکا لګیا دی ښه خپل اول محمد چې کوي صحیح ده نو کار به کوو. صحیح ده په ګډه ویډیو سره خپره کړي. ډېره مننه او درنه. وانت راجع الأيدي بلا نعم كم جاء